الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشي خوندو مشتاسي خو لمونځ شروع کړی دی. په لمانځه کې مشتاسي د لمانځه فرضونه وویله چې مشتاسي ویله په لمانځه کې 14 شان فرض دي، یعنی 14 فرضونه دي چې اووه فرضونه یې د لمانځه څخه د باندې دي. زه به درته راواړوم چې مشتاسي ویله چې لمونځ اول پر چا باندې فرض دی. اول به دا خبره وکړو، لمونځ چې مسلمان وي پر مسلمان باندې لمونځ فرض دی، چې عاقل وي، هوښیار وي، یعنی لیونی نه وي او بې هوشه نه وي، چې د نشه نه وي، یعنی بې سده نه وي نه. او بل چې کوچنی بلوغ ته ورسېدي لمونځ پر فرض کیږي. او بل ښځې باندې فارغه ده د لمانځه څخه چې یا په حیض کې وي او یا په نفاس، یعنی مشتاسي څلوېښتې بولو، دغه وخت ښځه فارغه ده د لمانځه څخه. کوچنیان چې کوچني وي باید لمونځونه وشروع سي. د اووه کلنۍ څخه حدیث دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د اووه کلنۍ څخه باید دې ته لمونځونه شروع سي، او چې بلوغ ته ورسېده پر دې باندې لمونځ فرض کیږي. دوی به اماده یي او دوی به عادت نیولی یي. ټوله میندې او پلرونه باید مشتاسي ټوله باید کوشش پکښې کې وکړو انشاءالله. بیا مشتاسي وویله چې په لمانځه کې فرضونه 14 دي، چې اووه یې د باندې د لمانځه دي او اووه یې د ننه د لمانځه دي. دا زموږ تاسې تېر سبق دی، زه فقط داسې لنډه لنډه در په یادومه چې د باندې د لمانځه دي هغه ته شرطونه ویل کېږي. اوس نو شرط یې څه شی دی؟ شرط یې دا دی چې استنجا وهل دي، یعنی د ناپاکۍ څخه ځان پاکول دي، ځان پاکول دي. د بدن پاکوالی دی، دا شی فرض دی د لمانځه دپاره. او د کالو پاکوالی دی، د هغه ځای پاکوالی دی چې لمونځ پر کېږي. لکه موږ تاسو چې مسلې استعمالوو، جاینماز استعمالوو، د پاک ځای باندې باید لمونځ وسي. دا څلور فرایض وله. عورت پټ سي، یعنی ستر وسي، هغه د نارینه لکه د نامه څخه بیا در زنګنو پورې دغه د نارینو ستر دی. او ښځې باید بیله د مخ کاسې څخه، د لاسو څخه، زموږ تاسې په حنیفي مذهب کې موږ تاسې وایي د پښو مخان لڅوو، چې پښې مخان مو لڅې پروا نه لري، مګر په شافعي مذهب کې وایي چې پښې باید پټې وي. نو هغه باندې موږ تاسې اختلاف نه کوو، خو هر څونه چې ښځه پټې وي هغونه ښه دي. او د لمانځه وخت پیژندل دي، دا هم فرض دی، باید لمونځ پر وخت باندې وسي. او مخامخ قبلې ته درېدل دي، دا د لمانځه کې فرض دی. یعنی که مخ قبلې ته نه وي موږ تاسې لمونځ نسو کولی. که موږ تاسې په یو ځای کې په سفر کې بې له تیارې څخه که مو موټر روان وي د قبلې ته مو شایي، باید لمونځ ونه کړو، باید موټر ودرو، مخ قبلې ته کړو، لمونځ وکړو. زما دغه نظر دی. نو عالمان خو در ما بهتر ښه پوهېږي ولې دا شی فرض دی چې مخ باید خامخا قبلې ته وي. دا د لمانځه څخه د باندې وه. که څو ماشاءالله یوې خور ډېر ښایسته تشریح کړله، خو بیا هم موږ تاسې یو نظر پر اچوو. هغه خو شرایط وه د لمانځه څخه د باندې. دغه بیا د لمانځه کې د ننه دي، چې د لمانځه نیت کول فرض دي، باید نیت وکړو. او بل تکبیر تحریمه چې دا موږ تاسې لاسونه راپورته کوو اوږو ته، نارینه یې غوږو ته پورته کوي. اولین چې لمونځ په شروع کېږي دغه تکبیر تحریمه بولي، دا فرض دی. قیام یعنی درېدل چې موږ تاسې سبحانک اللهم وایو او الحمدلله وایو، بیا یو سوره وایو، دغه درېدل فرض دی په لمانځه کې. قرائت ویل د فرض لمونځو په لومړیو دوه رکعتو کې، دا موږ تاسې چې ډک رکعتونه بولو. او د نورو لمونځو لکه سنت دي، لکه نفلونه دي، لکه وتر واجب دي، په دغه کې بیا په ټولو رکعتو کې د قرائت ویل فرض دي. رکوع کول فرض دي په لمانځه کې، او سجده کول فرض دي. او بل دا دی چې اخري قاعده فرض ده په لمانځه کې. د اخري ناسته نه ده چې موږ تاسې
التحيات وایو، بیا درود وایو، بیا ربنا آتنا وایو، او بیا سلام ګرځو. دغه ته اخیری قاعده وایي. که د 2 رکعاتو د لمونځ یوه خو اخیری قاعده ده، او که 4 رکعاتي لمونځ موږ یو واري یوازې التحیات وایو، دغه قاعده نه یادوي. هغه اخیری قاعده چې موږ تاسې سلام ګرځو، دا شان په لمانځه کې فرض دي. بیا موږ تاسې په تېره هفته کې دا خو مو د هفتې څخه در مخه سبق و. بیا موږ تاسې واجبات ویل، زه لنډ لنډ در په یادومه. ښه دي چې په دې باندې پوه یې، په دې خاطر باندې که فرض او واجب زموږ څخه پاته سي، قصدن یې پرېږدو، لمونځ مو فاسد دی، بېرته به د سهار لمونځ کوو، او که سهوان راڅخه پاته سي د سهوي سجده راباندې اوړي. نو د لمانځه په واجباتو باندې دلته کښلي چې د سهوي سجده لازمیږي. که موږ څخه یو واجب پاته سي د لمانځه، نو موږ تاسې باید د سهوي سجده وکړو. او که چیرې قصدن پاتې سي، دغه لمونځ باید خامخا راوګرځول سي، دا لمونځ فاسد دی. ښه، اول د فرض لمونځونو په 2 لومړنیو رکعتو کښې د فاتحې سوره ویل، الحمدلله چې موږ تاسې ورته وایي سوره فاتحه، دا په اولو 2 رکعتو کې دلته واجب ده، دا خامخا باید وویل سي. ستاسې ورته پام اول 2 رکعتونه یادوو د لمانځه. ښه، د فاتحې د سورت ښه د فاتحې سورت یعنی الحمدلله. ښه، د فرض لمونځو په اولو 2 رکعتو کې، د فرض لمونځو په اولو 2 رکعتو کې او د نورو لمونځو په ټولو رکعتو کې دا واجب ده، دا به خامخا ویل کېږي. واجب چې څه معنا، خامخا ویل کېږي. او د بل هر صورت د مخه به سوره فاتحه ویل کېږي. داسې نه سوله چې اول موږ قل ولا وایي، بیا وروسته سوره فاتحه وایي. الحمدلله دا خو د ټولو زده دي نه، یعنې د هر قرائت تر مخه، د هر قرائت چې موږ تاسې په لمانځه کې کوو، د هغه در مخه باید موږ تاسې سوره فاتحه وایو. او ښه، د قرائت یعنی قرائت ویل لکه موږ تاسې الحمدلله وایو، بیا یوه سوره وایو یا یو څو آیاته وایو، او د هغه رکوع کول او سجدې ته تلل، دا ارکان چې فرض دي، دا باید ټوله په ترتیب باندې وسي. که چیرې زموږ څخه رکوع پاته سوله او موږ سجدې ته ولاړ سو، دغه لمونځ زموږ تاسې غیر نه دی سي. او ښه، قومه یعنی د رکوع څخه راپورته کېدل. موږ تاسې چې رکوع ته ولاړ سو، سبحان ربي العظیم وایو، بیا راپورته کېږو، سمع الله لمن حمیده وایو، بیا درېږو چې موږ تاسې ربنا لک الحمد وایو. دغه لږ وخت درېدو ته دې ته قومه وایي. قومه دا په لمانځه کې واجب ده. جلسه چې د 2 یوه سجده دې مو وکړله، سم په ارام به راپورته سي، کښېبنئ. که یو دعا وایست، مسنون دعا وایست، هغه ویلی سي، لکه موږ تاسې اللهم اغفر لي، دا هم ویلی سي. او که هیڅ شی نه وایست، الله اکبر وایست، مکمل کښېنئ، بیا بېرته بلې دوامې سجدې ته ځئ، دغه ته جلسه وایي. دغه د یوې ثانیې، 50 ثانیې، 10 ثانیو دپاره د هر چا په لمانځه پورې اړه لري. بعضې خلک تیز لمونځ کوي، بعضې خلک سلو لمونځ کوي. د 2 سجدو در منځ چې موږ تاسې کښېنو، دغه ته جلسه وایي، دا په لمانځه کې واجب ده. ښه، د رکوع او سجده په اطمینان سره کول، دغسې نه لکه موږ ته چې به مشرانو ویله چې تاسې خو لکه مرغان چې مشکه ویې، داسې رقم سجده لګوي، هغه رقم به نه وي. په ډېر اطمینان سره به موږ تاسې رکوع کوو، لکه موږ تاسې ویل په رکوع کې سر او ملا باید یو رقم وي، په ارامه رکوع وکړو. دا 3 واره تسبیحات وایاست، که تاسې 15 واره وایاست، که 7 واره وایاست، هر څومره چې ډېر وایي هغوی نه ثوابونه دي. هر څومره چې اوږده رکوع وکړو هغوی نه ثواب لري. هر څومره چې اوږده سجده وکړو، 3 وارې ویل یې سنت دي. بیا کولی سئ چې تاسې پسې اضافه کړئ، 15 ووایاست، 7 ووایاست، 11 ووایاست. دا به په ډېر اطمینان سره کېږي. په تلوار به نه کېږي چې موږ تاسې تلوار یې ژر ژر سر ولګوو، بېرته راپورته سو، حتی کښېنوله نه، مازې دا سر راپورته کړو د سجدې څخه. دغه شی نه دی، په اطمینان سره به کېږي. دا اطمینان سره کول یې واجب دي. لومړۍ قاعده واجب ده، د اولینه ناسته واجب ده. ښه، په دواړو قاعدو کښې یو ځل التحیات ویل واجب دي.
ستاسو په یاد موږ ته هلته ویل چې اخرنۍ قاعده یا چې موږ سلام ګرځو هغه فرض ده، او دا لومړی چې د لکه په څلور رکعتي لمونځ کې یا په وترو کې یا د ماښام د لمانځه کې دا دوهمه اوله وار چې موږ کښېنو پر اتحیاتو وایو یو وارې دغه چې څه دا واجب ده، او په دواړو قاعدو کې یو ځل اتحیاتو ویل کېږي. د امام دپاره په لمونځونو کې قرائت ویل دا زموږ ستاسو دپاره نه دی، خو بیا هم موږ ستاسو ښه دي چې په پوه یو چې امام دوه لمونځه د سهار یا درې لمونځه د سهار ماښام او ماخوستن لمونځونه دا په جهر کوي. جهر معنا په زوره اواز کوي، په لوړ اواز کوي، او موږ ته مقتدیان ټول ولاړې امام ته غوږ نیولی او هغه لمونځونه چې بیا خفیه ویل کېږي. خفیه کوم لمونځونه دي؟ یو د مازدیګر لمونځ، یو د ماپښین لمونځ دی چې موږ تاسو د ملا صاحب سره یوازې الله اکبر اورو او ملا صاحب تعقیبوو چې ملا صاحب ټول مقتدیان که ملا صاحب رکوع ته ځي که سجدې ته ځي موږ تاسې هغسې کوو. نو ملا صاحب دا قرائت و فاتحه ویل دا ټول یو الله اکبر په زوره وایي د مقتدیانو په خاطر باندې چې موږ واورو او ملا باندې دغه وکړو، د ملا تابعیت وکړو، او نور ملا صاحب دا قرار وایي چې دې ته خفیه ویل کېږي، دې ته جهر ویل کېږي په زوره ویل، دې ته خفیه ویل کېږي معنا قرار ویل. او د السلام علیکم ورحمت الله اکثره و برکاته ورسره وایي، اکثره یې نه وایي، موږ تاسې السلام علیکم ورحمت الله وایو. دا په لمانځه کې چې دي چې لمونځ په ختمیږي په سلام باندې چې یوه خوا راسته و چې په طرف ته موږ تاسې سلام اچوو دا لمونځ ختم سو. ستاسې پام یې تکبیر تحریمه فرض و چې موږ تاسې لمونځ په شروع کوي، ختمول پر سلام باندې واجب دي، دا واجب دي. او په وترو کې دعای قنوت ویل تر د دریم رکعت کې دا هم چې دي واجب دي. او پر چې موږ تاسې وتر کوو چې دعای قنوت مثال الحمدلله او قل ولا مو ویل یا یو سوره مو ویله بیا لاسونه پورته کوو الله اکبر وایي، دغه الله اکبر ویل دغه تکبیر هم واجب دي. د ځان څخه داسې نه چې مثال قل ولا مو خلاصه کړه یا سوره مو خلاصه کړه اوس یې اللهم معین شروع کړو دعای قنوت شروع کړو، یا داسې نه کوو. دعای قنوت ویل په لمانځه کې واجب دي، او دغه تکبیر چې موږ تاسې لاسونه پورته کوو الله اکبر وایي دا هم واجب دي. او د دواړو اخترونو د لمانځه تکبیرونه واجب دي. خوندې چې ځي د اخترو لمونځو ته دغه تکبیرونه چې ویل کېږي په لمانځه کې دا واجب دي. الحمدلله دا زموږ تاسې د دوو تیرو هفتو سبق و، خامخا یې واورئ. دغه ټوله لیست دا دی دلته شته، خوندې چې پښتو خط ویلی سي خپله یې ووایاست او که نه سي ویلی خامخا یې په یو چا سره ووایاست. واجبات هم زده کوئ، فرضونه هم زده کوئ. که تاسې واجبات او فرضونه زده کوئ نو انشاءالله تعالی په لمانځه کې بیا نه خطاوځي. ولې تاسو ته معلومیږي چې سهوه راڅه وسوله او اوس زه سهوي سجده وکړم که ونه کړم، پر سنتو باندې د سهوي سجده نشته. دا خو هغه فرض مطلب دا دی چې په د لمانځه کې چې موږ دننه سنتونه واجبات او فرضونه لرو پر دغه دریا دوم. داسې نه درته چې تاسې د سنت لمانځه کې سهوي سجده مه کوئ، یا تاسې باید په خبره باندې ځان پوه کړئ انشاءالله تعالی. ښه په دلته نوشته دي د فرایضو او واجباتو ترڅنګ په لمانځه کې سنتونه هم شته. سنت چې شته وایي هغه طریقه ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په د لمانځه په مهال کې کړې ده، یعنی د لمانځه پر مهال یې دوامداره توګه سره کړې ده، یعنی همیشه یې کړې ده. او د دغو ارکانو کول د لمانځه د فساد سبب نه ګرځي، یعنی لمونځ نه فاسدېږي چې موږ تاسې دغه سنتونه واجبات او فرایض پر ځای کوو، او دغه سنت چې بیا موږ تاسې کوو په لمانځه کې د لمانځه په دننه سنت چې اوس یې دلته وایو دا بیا اجر و ثواب هم لري. په فرضي لمونځ موږ تاسې غاړې بندېږي نه، لمونځ د اسلام اولین رکن دی چې موږ تاسې مسلمانان یو، یوازنی ارتباط یې زموږ د الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې چې اول سل راغلی صلات راغلی، یعنی تاسې لمونځونه قایم کړئ. الله سبحانه وتعالی وایي د لمانځه پر قضا کولو باندې الله سبحانه وتعالی موږ تاسې ته جزا راکوي، نه د دوزخ جزا راکوي. نو موږ تاسې سنت هم نه پرېږدو، واجبات یې هم باید زده کړو، فرضونه یې هم زده کړو چې لمونځ مو صحیح سي. نه اوس راځو سنت ته. ښه اوس نو دلته نوشته دي ښه د
دا د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دی او د سنتو ترسره کول اجر او ثواب څخه تش نه وي، یعنی ثوابونه بیخي ډېر وي. دغه سنت کارونه په لاندې ډول دي. اوس نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په لمانځه کې دغه سنتونه کړي دي، دا زموږ تاسو لپاره سنت دي. اول د تکبیر تحریمه، ستاسو په یاد وي تکبیر تحریمه په لمانځه کې فرض و چې موږ تاسو وله چې تکبیر تحریمه چې موږ تاسو وایو دا لمونځ په شروع دا فرض دی. اوس نو په تکبیر تحریمه کې بیا څه شي سنت دي؟ پر تکبیر تحریمه باندې په ویلو در مخه لاسونه موږ تاسو اول لاسونه پورته کوو، بیا الله اکبر وایو. دغه دواړه لاسونه پورته کول سنت طریقه ده. او د لاسونه پورته کولو په مهال ګوتې خلاصول دا هم سنت طریقه ده. ګوتې د مشټې مه سره نیسئ، ګوتې نه کوي سره خلاصې کړئ. داسې نه چې یو ویشت ګوتې مو جلا جلا نیولي، یا ګوتې مو لږ نه کوي سره خلاصې کړئ. او یو بل شی دلته نه دی ذکر شوی، دا دی چې دغه لاسو ورغوي برابر مخ پر قبله وي. خپل ځان خواته یې مه راکږوئ، برابر باید مخ پر قبله وي. دغه یو سنت دلته نه دی ذکر شوی. د تکبیر تحریمه څخه وروسته نارینه پر درنامه لاندې لاسونه نیسي په حنیفي مذهب کې، او ښځې په سینه باندې لاسونه نیسي. که تاسو په مسجدو کې لیدلي وي نارینه بعضې لاسونه لوړ نیسي، اکثر یې پر سینه نیسي، مګر موږ حنیفي مذهب یې والا ټوله باید په دغه لار چې موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تعقیبوو، موږ تاسې نارینه یې درنامه لاندې نیسي او ښځې پر سینه لاسونه نیسي. دا هم سنت طریقه ده. راسته لاس پر چپه لاس باندې ایښول دا هم سنت طریقه ده. موږ تاسې وویله چې پر دغه باندې لمونځ نه فاسد کېږي، مګر په دې کې اجرونه او ثوابونه دي. د تکبیر تحریمه په ویلو باندې به سر نه ټیټوئ، برابر به مو مخ قبلې ته نیولی یې، داسې نه چې مخ اسمان ته پورته کړو، یا هغسې هم نه، برابر چې ولاړ یو په برابري د قبلې به مو سر نیولی، سر به نه راپورم کوئ. د امام لپاره د تکبیر تحریمه او ارکانو تکبیرونه په لوړ اواز ویل دا هم سنت طریقه ده. لکه موږ تاسې په امام پسې لمونځ کوو، الله اکبر امام وایي، موږ تاسې هم پسې وایي، خپل لمونځ شروع کړو. بیا د هر رکن څخه وروسته مثال که هغه رکوع ته ځي هم الله اکبر وایي، که سجدې ته ځي هم الله اکبر وایي، که د سجدې څخه راپورته کېږي هم الله اکبر وایي. دغه ټوله تکبیرونه هم سنت دي. ثنا ویل یعنی سبحانک اللهم دا ویل دا هم سنت دي. دا موږ تاسې په سر کې وویله. اعوذ بالله ویل دا سنت ده. موږ تاسې په اول رکعات کې موږ تاسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایو، دا هم سنت دي. په هر رکعات کې د سوره فاتحې نه مخکې په پټه خوله بسم الله ویل. معلوم داره موږ تاسې د خپل ځان سره لمونځ کوو، په پټه خوله کوو. دغه بسم الله ویل د الحمدلله څخه در مخه دا هم د سنت طریقه ده. دا پیج لږ در سره پورته کړم. ښه په کوم ځای کې وو؟ بسم الله ویل د الحمدلله در مخه دا هم سنت طریقه ده په هر رکعت کې. د فرض لمونځونو په 3م او 4م رکعت کې د فاتحې سوره ستاسې د پامې موږ تاسې ویله چې د فرض لمانځه په اول او 2م رکعت کې الحمدلله ویل واجب دي. که دا پاته سوله موږ تاسې به سهوي سجده پر کوو، او که مو قصدن پرېښوله دا لمونځ به فاسد دی، بیرته به لمونځ راګرځوو. او په 2م په 3م او 4م کې یعنې په 4 رکعتي لمونځ کې په دغه کې یا په 3 رکعتي لمونځ کې لکه موږ تاسې د ماښام فرض کوو یا وتر کوو، دا خو 3 رکعته دي نه. په دا 3م او 4م رکعت کې د فاتحې د سوره ویل دا چې سي دا سنت دی. د فاتحې د سورت په ختمېدو سره آمین دا ویل دا سنت دي. ثنا اعوذ بالله او بسم الله په یوه وارې ویل. سبحانک اللهم ویل، اعوذ بالله وایو، بسم الله وایو. دا 3 سره په یوه پرله پسې ویل دا هم سنت طریقه ده. په رکوع او سجده کې لږ تر لږه 3 ځله تسبیح ویل. لکه موږ تاسې په رکوع کې چې وایي سبحان ربي العظیم، او په سجده کې وایي سبحان ربي الاعلى. نو دا 3 ویلې سنت دي. که د درو څخه اضافه وایست نور ثوابونه لري،
که څوک غواړي چې رکوع هم اوږده کړي او سجده هم اوږده کړي 5 وارې هم ویلی سي 7 وارې هم ویلی سي 11 وارې هم ویلی سي او په رکوع کې سر او ملا برابرول دا در مخه ما تاسو ته وویل چې موږ تاسې داسې نشو کولی چې رکوع ته ولاړو سر مو ښکته مځکې ته ځړولی او یا مو سر لوړ نیولی دا ملا و سر به مو داسې په سیده خط باندې وي په مستقیم خط باندې وي په قومه کې د امام لپاره سمع الله لمن حمیده ده قومه خو ما تاسو ته وویله چې امام درېږي د رکوع څخه راپورته سو په دغه حال کې سمع الله لمن حمیده وایي او مقتدي بیا پسې د جمع د لمانځه در یادوي چې مقتدي بیا څه شی وایي موږ خو تاسو خو امام ته غوږ نیولی چې امام وایي سمع الله لمن حمیده چې د رکوع څخه راپورته کېږو دا وایو چې مکمل ودرېدلو په قومه کې موږ څه شی وایي ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد دا سنت سجدې ته د تلو په وخت لومړی اول زنګنونه ایښول وروسته بیا دواړه لاسونه ایښول بیا پزې ایښول او تندی ایښول دا 4 شیان دي زه به دلته درته هایلایټ کړم ستاسو ورته پام په سجده کې سجدې ته چې ځو موږ تاسې اول زنګنونه ایږدو پر مځکه باندې بیا دواړه لاسونه پر مځکه ایږدو بیا پزې ایږدو او بیا تندی ایږدو اوس نه په دې کې سوال دی هغه خلک چې د زنګنو تکلیف لري هغه خلک چې د پښو تکلیف لري او په ډېر زحمت کښیني ولاړېږي اول کښیني مکمل کښیني بیا وروسته سجدې ځي د هغو دپاره الله سبحانه وتعالی بخښه کوي الله سبحانه وتعالی دې اسانه کړي یا خلک اکثره خلک اوس پر چوکیانو لمونځونو کې اوس خو د زنګنو دردونو د پښو دردونه بیخي ډېر دي دا هغه خلک نه دي چې تندرسته خلک دي ځوانان خلک دي او څوک یې کولی سي چې په صحت ولري اول به زنګنونه پر مځکه کښېږدي بیا به دواړه لاسونه کښېږدي بیا په پزه کښېږدي بیا په تندی کښېږدي سجده به مکمله کړي جلسه خو ستاسې په یاد چې ما چې شي درته وویل جلسه د دوو سجدو ترمنځ ناسته په دغه او قاعده کې دواړه پښې په داسې شکل درول چې د ګوتو سرونه به قبلې طرف ته وي اوس نو دغه شی زموږ تاسې په حنیفي مذهب کې موږ داسې وایو داسې موږ ته ویل سوي دي چې موږ تاسې ښځې چې لمونځونه کوو موږ تاسې دواړې پښې راسته طرف ته راباسو ښځې او نارینه خپله پښه دروي پر دا یوه پښه باندې کښېني پر دا یوه پښه جګه دروي دا جګه چې ودروله د دغه پښې د ګوتو مخان به د قبلې طرف ته وي نو نارینه په پوهېږي موږ تاسې دغسې نسو کښېنستی او بل موږ تاسې چې کښېنو دواړې پښې راباسو کښېنو ښه او لاسونه پر زنګنو ایښول دا سنت طریقه ده موږ تاسې چې ناست یو اتحیاتو چې وایو لاسونه پر زنګنو باندې ایښي په وروستۍ قاعده کې اتحیاتو څخه وروسته درود شریف ویل سنت دی درود چې موږ تاسې اللهم صل وعلهم بارک ورته وایو دا سنت دی د درود شریف څخه وروسته ماثوره دعا یعنی اللهم ربنا دا ویل دا سنت دی او ښه بیا سلام ګرځول دي اول راسته طرف ته او چپه طرف ته دا راسته طرف او چپه طرف دا سنت طریقه ده اول راسته طرف ته مخ اړوو السلام علیکم ورحمت الله او بیا چپه طرف ته مخ اړوو السلام علیکم ورحمت الله یوې خور ویله چې موږ باید دغه ورحمت الله وبرکاته دغه چې ما د څو نفرو عالمانو څخه پوښتنه وکړله دوی ویله که داسې وایي چې السلام علیکم ورحمت الله او که موږ تاسې وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا مکمله دعا ده دا په دې خاطر باندې چې دا په جمع باندې لمونځ کېږي چې دا موږ مخ ته راسته طرف ته مخ واړوو و هم دا ملایکو ته دعا کوو دا کرام الکاتبین چې زموږ تاسې ښه کارونه او بد کارونه د ورځې دا ریپورټ جوړوي دا کتاب چې مو جوړوي دغه دوې ملایکې دي او بل دغه چې موږ مخ ور واړوئ دغه وڅنګ ته چې مو هر څوک دي هغه ته مو سلام واچوئ او دا دعا مو ورته وکړله بیا دا چپه طرف ته مخ واړوئ هر څوک چې مو یې او دا ملایکې دي او اکثر عالمان وایي چې دا امام هم پکښې داخل دی دا دعا موږ تاسې عالمانو ته کوو
الله سبحانه وتعالى دې وکړي چې تاسې زما سره ټول پوه یاست. نن مې 3 سره درته تشریح کړله، په دې خاطر باندې چې تاسې دغه ویډیو ژر ژر وګورئ، لنډه لنډه یې وګورئ چې په پوه شئ. څو وار یې واورئ چې دغه د لمانځه په واجبات او فرضیاتو باندې تاسې سهو سجده کوئ، پر دغه 20 سنت دي، پر دې باندې بیا تاسې د سهو سجده نه کوئ. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي. دا خو نو ما درته تشریح کړې وه په تېره ویډیو کې، یو وارې بیا درته وایم. اعوذ، زه پناه غواړم، بالله، لام دروند نه وایو، بالله په الله تعالی سره، من الشیطان الرجیم، نون مو د شین سره یو ځای کوي، شین مو دلته مد لین جوړ کړئ، تا په ډکه خوله باندې کشو، دغه نون په زیر د را سره یو ځای کوو. هغه خوندې چې دغه ما ته زه همیشه تکرار تاسو ته در په یادوم، هغه خوندې چې دغه جیم په دال وایه هغه دې اصلاح کړي، ردیم نه دي، رجیم. او دغه ټول شدونه باید خلاص شي، لکه بالله دلته د لام شد خلاص کړي، نشي نشي، دغه نون و شین باید خامخا سره وجنګېږي، بیا شین په زور د یا سره یو ځای شي، مدلین جوړ شي. او دلته دغه نون په زیر د را سره باید وجنګول شي، را باید په زور وویل شي. بیا یې درته وایم، عین به 2 حرکته راکش کړي، همزه به نه کشوي. اعوذ، اعوذ بالله، بالله، دا به داسې نه بالله، یا دا دروند نه وایو، زیر ورسره جنګوو. مینش، مینش، نون مو د شین سره وجنګوئ، دغه همزه نه ویل کېږي، دا لام نه ویل کېږي، شین به بیرته مدلین جوړ کړئ، شی تو نیر، نون به په زیر د را سره وجنګوئ، همزه الوصل نه وایو، لام نه وایو، لام شمسي، نون به په زیر د را سره وجنګوئ، نیر بیرته به را په زور وایستو، ر، نیر، ر، جیم، جیم، دلته موږ تاسې مد عارق د سکون جوړوو، دغه جیم موږ تاسې 15 حرکته راکشوو، په دال یې مه وایست، ښایسته خوندو انشاءالله تعالی. راځو موږ تاسې و بسم الله ته، بسم الله، بسم الله، بس، دلته په دا با چې موږ د سین سره جنګو، دلته موږ تاسې همس وکړو پر سین باندې، بس، دا خولې څخه مو هوا جاري ده، بس مل، میم په زیر د لام سره جنګو، لام دروند نه وایي، لکه دلته چې مو دروند ونه وایي، مله هیر. اوس نو ها به د را سره وجنګو، همزه الوصل نه وایو، لام نه وایو، په دغه ځای کې موږ تاسې را بیرته په زور د ح سره جنګو، پر ح باندې بیا همس کوو، څنګه وایو، بسم الله بسم الله رح، ما میم به کش کې 2 حرکته، نون به په زیر د را سره وجنګوئ، همزه الوصل نه وایو، لام نه وایو، لام شمسي، نون به په زیر د را سره وجنګوئ، را به درنه بیرته په زور وایست، رحمن نر، اوس نو حال په زیره کش کړئ، میم ساکن کړئ، دلته مد عارق لسکون جوړ، حیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میم مخرج به ټینګ کړئ. درته معنا وکړم، دغه شروع کوم، دا دلته پټ دی په دغه ځای کې، د بسم الله څخه در مخه دغه فعل دی، دا پټ دی چې زه شروع کوم. اوس نو دغه زه شروع کوم، دلته موږ ته نه دی راغلی، دلته پټ دی په دغه ځای کې. که ټوله نه پوهېږئ ځان دغه نه پوه کړئ چې دلته به دغه خامخا موږ ورسره وایي چې شروع کوم، یعنې زه شروع کوم په نامه د الله جل جلاله، بسم الله، په نامه د الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله. هر کوم چې تاسې د الله سبحانه وتعالى نوم په عزت سره ووایست، که جل جلاله سره است، که الله تعالی وایست، ثواب یې ډېر دی. بسم الله شروع کوم، شروع دلته پټ دی، دغه بسم الله په نامه د الله سبحانه وتعالى، یا الله جل جلاله، الرحمن چې ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم چې پوره رحم کوونکی دی، ډېر زیات مهربانه دی پر دې دنیا باندې، پر کفر او اسلام باندې، الرحیم دی په هغه دنیا پر مؤمنانو باندې.
دا زموږ تاسې تېر سبق دی، زه بیا درته تکرارومه چې زما څخه خوند و خواهش کړی دی. زموږ تاسې د نن سبق سوره فاتحه ده. دې ته سوره فاتحه ویل کېږي، یعنې د قرآن شروع په دغه سره سوې ده، او بې له الحمدلله څخه بې له سوره فاتحه ویلو څخه لمونځ کېږي هم نه. موږ تاسې خامخا سوره فاتحه پکښې کې وایو. ښه، اوس نو سوره فاتحه په لمانځه کې واجب ده په اولو 2 رکعتو کې. بیا یې درته وایم، ما یو در مخه درته تشریح کړه، په د 2 رکعتو څخه په 3م او 4م رکعت کې بیا سنت ده. په تجوید یې درته وایم، حمزه په زور د لام سره یو ځای کوو، لام نه کشو نه حمزه کشو. ال ح په زور د میم سره یو ځای کوو، حم میم نه غوڼه کوو، حم. دال په پیش وایو الحمدو، دغه په حمدو نه وایو. ستاسې په یاد چې ما تاسې ته عکس در ښکاره کوي چې حمد ثنا او صفت د الله سبحانه وتعالی دی، او حمد که دغه موږ داسې وکاږو، حمد وکاږو، وبخښئ، که دا موږ حمد وکاږو، حمد وکاږو یا یې الحمد وکاږو، هر رقم چې تاسو وکاږئ، دا معنا غیر فعاله، بې فعالیته. نعوذ بالله موږ تاسې الله سبحانه وتعالی ته دا خطاب نه کوو، نو موږ به خپله ژبه اصلاح کوو. موږ به څه شی وکړو؟ موږ به دغه په حمد بیا نه وایو، په حمد بیا وایو، ستوني ته بیا راولو. دغه ح په ستوني کې ویل کېږي الحمدو. لام په زیر د لام اسم جلاله سره یو ځای کوو، لام د اسم جلاله لام 2 حرکت کشوي. لله ها په زیر وایو، هی یو توري به نه کشوي په یو حرکت کې. لله لله. را په زور د با سره یو ځای کوو، پر با باندې شدي، بیرته با په زیر د لام قمري سره یو ځای کوو. رب یو وایو، بیا بل وایو، رب عین 2 حرکت کشو، مد اصلي د الف دی پکښې کې، عین د حمزه په اواز نه وایو، نه وایو، وایو. رب لام په زور باندې وایي، له میم په زیر د یا سره یو ځای کوو، په دغه ځای کې مد اصلي د یا جوړیږي. یا موږ داسې وایو چې میم په زیر د یا سره جنګوو، میم 2 حرکت راکشوو، مد اصلي د یا دی می. اوس نو نون دی که موږ تاسې پر دریږو، نون به ساکن کو، په زور یې بیا نه وایو، بیا موږ تاسې نون په ورغندي باندې وایو، دلته دریږو، نو څنګه وایو؟ عالمین. نون مخرج به ټینګ کړئ. الحمد لله رب العالمین. نون مخرج ټینګوي، دا توري به نیمه نه وایست چې رب العالمین، بلا اواز ورک سي. یا عالمین غوڼې ته نه بیایو، ژبه ټینګه د تعلق سره مشلو، نون مخرج مکمل وایو. اوس نو دلته چې موږ تاسې ودرېږو، داسې وایو الرح، دغه حمزه الوصل ته موږ تاسې زور ورکوو، که هغه خوند یې دغسې وایي دغسې دې وایي، که نه بله کوم هم زه درته تشریح کوم انشاءالله تعالی. الرحمن الرحیم، حمزه مو په زور د را سره وجنګوئ، رام بیا په زور د ح سره وجنګوئ. الرح پر ح به همس وکړئ. الرح دغه لام شمسي نه ویل کېږي. میم به 2 حرکت کش کړي، مد اصلي د الف دی ما. نون به په زیر د را سره وجنګوئ، را به درنه وایست، دغه حمزه الوصل نه ویل کېږي، لام شمسي نه ویل کېږي، نون به په زیر د را سره وجنګوئ. نر ح په زیر د یا سره یو ځای کړئ، حرکش کې 2 حرکت مد اصلي د یا دی. حی. اوس نو میم باندې که دلته درېږي، دا به میم به په زیر نه وایست، په ورغندي به وایست، نو میم به څنګه ساکن کړئ؟ رحیم. دلته دا موږ به درېدو، او که نه درېږي بیا به نو دا 2 حرکت نه راکشوي. بیا یې څنګه وایو؟ الرحمن الرحیم. بیا ح 2 حرکت نه کشیږي، بیا چې موږ تاسې دغه میم په خپل زیر وایو او دلته درېږو نه، نو څنګه دا ح به 2 حرکت راکش کړي. الرحمن الرحیم. او که درېږي موږ تاسې دغسې زده کړې ده الرحمن الرحیم.
اوس نو په دغه ځای باندې موږ زه فکر کوم چې ټوله به درېږي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. میم به کاش کې دوه حرکته، ما لام په یو حرکت لی کشوي لی به نه وایست لی، کاف په یو زیر وایست کی ما لی کی ما لی کی. یا به په زبر د واو سره یو ځای کې یو مدلین جوړ کړي. میم به په زیر د دال سره یو ځای کې حمزه الوصل نه وایو، لام شمسي نه وایو، یو مد یو مد. او اوس نو میم په زیر د دال سره وجنګوي، دال به په زیر بیا راکش کړي دوه حرکته یو مد دین دلته درېږو. تا ده پر تا باندې درېده مطلق دي. مالکی مالکی لیکی اوږدوي لیکي داسې نه اوږدو مالکی یوم الدین. دغه دال به په جیم نه وایست. موږ ته اکثره خوندې دا یوم جین وایي، یوم جین نه دی، نه دا دال دی، دال د ژبې پر سر یوم الدین دین. ډېر به کوشش کوو چې تجوید مکمل وایي چې لمونځونه مو صحیح سي. ایاک ایا حمزه په زیر د یا سره یې به جنګوي، یا مو بیرته ولاړ کړمه د اصلي د الف دی. ای یو ور وایو بیا یا وایو ایا ایا نبر پر کو په دغه یا باندې ایا ک کاف په زور باندې وایي ک ایاک نع نون په زور د عین سره جنګوو، جټکه به نور کې کوم جټکه ورکړه په حمزه یې مایست د عین دی نع نع بو دو بو دو. بابا په پیش وایست لنډ لنډ آوازونه دي کشوي بیا نه دو نع بو دو نع بو دو. واو په زور وایست و حمزه دا دواړه توري یو رقم دي. حمزه به په زیر د یا سره یو ځای کوي، یا به ولاړه کوي، پر دغه یا به نبر وکړي و ایا 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 کشوي داسې نسي ویله ایاک ایاک نه وایي ایاک ایاک ک کاف په یوه حرکت نستعین نس نون په زبر د سین سره وجنګ پر سین مو همس وکړي نس. تا په یوه زبر وایي ته. عین په زیر باندې وایو، یا ساکنه ده دوه حرکته عین راکشو. دلته چې درېږو لکه همیشه دې زه په تجوید کې درته وایم نون په پیش نه وایو، نون په ورغندي وایو، دلته درېږو نو بیا عین موږ تاسې شپږ حرکته راکشو نستعین. او که چیرې نه درېږي دلته څوک نه درېږي بیا یې څنګه وایست بیا داسې وایست نستعینو بیا به عین دوه حرکت کش کړي. څلور پنځه حرکت یې نسي کشولی، څلور پنځه حرکت یې هغه وخت کشولی سي چې تاسې دلته ودرېږي نون ساکن کړي مد عریض لسکون جوړ کړي نستعین. همزه په زیر د ها سره یو ځای پر ها باندې همس وکړي دغه ها باندې همس دی، اواز یې د سینې څخه راخیږي. دال په یوه زیر باندې دی 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 نه نون په زور باندې زور لري الف مده دی نه دینا 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 د کوشش کوي دا په جیم ونه وایست دینا. اوس نو نون که موږ دلته وګورو بیا لام شمسي دی صاد شد لري، نو دلته بیا دوه صاد دي، یو ورغندی لري یو زیر لري. دلته دا نون به موږ تاسې په صاد سره وجنګو بیا کشونه بیا دغه الف یې بیا نه ویل کېږي، نون به په یوه زبر د صاد سره یو ځای کړو اهدنا الصراط نصي کشوي نه. اوس نو څو شان موږ ونه ویل، زه ستاسې توجه ورته رااړوم. دغه الف مده مو نه وایه، دغه حمزه الوصل مو نه وایه، دغه لام شمسي مو نه وایه. دلته صاد باندې دوه صاد دي، اول صاد ورغندی لري دوهم صاد زیر لري. نو نون راسل د ورغندي د صاد سره مشلو څنګه وایو نصي نصي نصي. په عربي کې دا قانون دی، دا دواړې سره یو ځای کړي دي شد کړي دي. بیا یې وایو اهدنا الصراط را په ډکه خوله باندې وایو
کشویه. دوه حرکته مد اصلي د الف دی. را طا د درنو تورو څخه د په ډکه خولۍ د ت په رقم یې نه وایي، تل نه وایي، طل. طا په زور د لام قمري سره یو ځای کړو، دغه همزة الوصل نه وایو، طل. اهدنا الصراط پر سین همس وکړئ، مستقیم، مستقیم. میم به مخرج به ټینګ کړئ. قاف مراکش کې قاف دروند توری دی، په کیم بیا نه وایست، کوچني کاف قاف دی په ستوني کې بیا وایست، مستقیم. میم مخرج ټینګ کړئ. صاد د درنو تورو څخه دی، زیره وایي س. را د درنو تورو څخه د زور لري، الف مدا دی، سیرا دلته د الف هم دروند ویل کېږي، سیرا. طا زور لري، دغه لام سره یو ځای کې طل. سی را طل، سی را طل. طا مو د لام سره وجنګه، لام بیرته په زور وایي ل. سی را طل ذی، ذل زیر لري، یا ساکنه ده، ذل رکه شو، دوه حرکته مد اصلي ده یادي، ذی نه. صراط الذین طل. طول به نه وایست، طا ته به واو نور اچي. موږ دغه طا چې موږ زده کړې وه توا مو بلل، توا نه ده. کوشش وکړئ چې دا واو ځینې ایسته کړئ. صراط والذین نه دي، صراط طا الذین. همزه د نون سره یو ځای کړو، ان. عین د میم سره یو ځای کړو، دغه یو ټکي پر راغلی دي، دا ټکي به زه ځینې ایسته کړمه، کومه دغه رنګ درلودی انشاءالله. کوشش به وکړم. ان همزه په زور د نون سره یو ځای کې، ان غوړه نه وکړو، نون اظهار دی، عین په پسې دی. عین به په زور د میم سره یو ځای کوي، عم. ان نون چې موږ وایو، ان چې وایو ژبه هم د تعلق سره موږ کوي، عم چې وایو دوه شونډان سره موږ کوي په دا میم باندې، دغه میم دی. یوه دې که خوب ده. انعم دغه میم دی. انعمت، انعمت، انعمت. همزه د نون سره یو ځای کې، ان. عین مو په زور د میم سره یو ځای کې، دغه میم دی، دغه ورغندی دی، عم ته، انعمت. عین په زور د لام سره وبخښي، انعمت. عین په زور باندې وایي، لام دلته مدلین دی، په نرمۍ سره وایي لی، علی، علی. ها په زیر د میم سره یو ځای کوو، میم اظهار کوو، علیهم، علیهم. اوس نو که پر دغه ځای باندې تاسې ودرېږئ، هم یې فهم ووایاست، که نه درېږئ هم فهم ووایاست. دغه سکون اصلي دی، علیهم، علیهم. زه ودرېدم، اوس په بله سا باندې غیر المغضوب، دا په بله سا ووایه. دا دلته درېدو باندې هم علیهم داسې وایو، او که نه درېږئ هم علیهم غیر، بیا په یوه سا باندې وایست. غین زور لري یا ساکنه، دلته مدلین دي. را په زیر د لام قمري سره یو ځای کوي، ریل، غیرل. میم په زور د غین سره یو ځای کوي، غین د درنو تورو څخه دی، مغ، مغ. ضاد د باندې پیش دی، واو ساکن دی، دلته ضاد راکش شو، دوه حرکته، غیر المغضوب. دو کوشش وکړئ چې دغه دو ونه وایاست او نه زو وایاست، نه بیا په دال باندې وایست، د ژبې پر سر باندې د ضاد مخرج د زامې د غاښو څخه ژبه پورته کوي، د لوړو غاښو د زامې اورۍ ته، که په یوه اړخ کې وایست، که په دواړو اړخو کې وایست، که په راسته طرف کې وایست، که په چپه طرف کې وایست، د ضاد اواز مشکل دی. کوشش وکړئ چې د غین په رقم یې ونه وایست، د دال په رقم یې ونه وایست، د ظا په رقم یې ونه وایست. غیر المغضوب، غین په ستوني کې ویل کېږي، مغ، مغ. او اوس نو د زامې غاښو ته راسي، ژبه پورته کوي، غضوب، غیر المغضوب، مغ،
دا د غین اواز دی. ضو بی دا د ضاد اواز دی. با په یوه ځای باندې وایي که شوینه علیهم دا خو دلته ووایه عین په زور وایو لام باندې د یا سره یو ځای کوو مدلین جوړو په نرمۍ سره علیهم ها په زیر د میم سره یو ځای کوو هم علیهم ولغ واو په زور باندې وایي و دغه لام په زور د ضاد سره یو ځای کوو دغه د لام په منځ کې چې دغه الف دی دا هم نه ویل کېږي دغه حمزه الوصل هم نه ویل کېږي لام شمسي هم نه ویل کېږي دغه درې توري نه ویل کېږي نو لام به په زور د ضاد سره یو ځای کوي ولغضلین دلته په دغه ځای کې موږ مد لازم لرو مد لازم شپږ حرکته کشیږي کله چې مو ضاد کش کوي شپږ حرکته چې کش مو کوي د لام سره بیا وجنګوئ پر دغه لام باندې نه بر کېږي ستاسې پام دا باید موږ په پوه سو چې موږ دوه واره ووایو زه یې وار بیا درته وایم ولغضلین ما وجنګوئ اوس نو بیا وایم لام زیر لري راکش مې کوي پنځه حرکته دلته اصلي مد اصلي د یا دی دوه حرکته دي نون چې ورته ساکن کو په زور یې ونه وایو په ورغندي ووایو دلته مد عریض د سکون جوړیږي دلته دریږو نو دا به داسې وایي ولغضلین ضالین یو وخت دا چې کش کې د لام سره به وجنګوي بیا به لام را کش کې شپږ حرکته نو مخرج به ټینګ کړي ولغضلین آمین د امین ویل موږ تاسو ویله چې سنت هر وخت چې موږ تاسو الحمدلله خلاص کړئ یا سوره فاتحه مو خلاصه کړه په لمانځه کې آمین د امین معنا ده زموږ دعا قبوله کړه یا الله اوس به راسم زه بیا په معنا درته وایم یو وار بیا درته وایم بیا به یو څو خوندې انشاءالله تعالی ووایي دا یو وار بیا درته یادوم چې د سوره فاتحه ویل په اول او دوهم رکعت کې واجب دی او په نورو رکعتو کې یعنی په دریم او په څلورم رکعت کې سنت دی الحمد حمد لله در دغه ځای پورې ما دا پشنخه درته کښلي دي ټوله تعریفونه د الله سبحانه وتعالی د پاره دي ټوله تعریفونه د الله تعالی د پاره دي دا در دغه ځای پورې معنا ده رب العالمین رب پالونکی چې پالونکی دی د مخلوقات عالمین د ټولو عالم د ټولو عالمي موږ تاسو په پښتو څو عالمونه ولکه چې موږ تاسو وایو د ټولو یعنی د ټولو مخلوقات چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي د ټولو پالنه او روزنه هم کوي رب وایي پالونکی ته الله سبحانه وتعالی داسې نه چې موږ انسانان یو رزق روزي ورکوي اولادونه راکوي کورونه دا هر ژوندی ذی روح دي که اسمانونه دي که مځکې دي که ملایکې دي مخلوقات نو هر شی د الله سبحانه وتعالی مخلوق دي ټول مخلوقات چې الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دي د ټولو پالونکي دي رب العالمین دي چې د پالونکي دي د مخلوقات الرحمن الرحیم ډیر مهربانه دي رحمان دي پر دې دنیا پر کفر پر اسلام باندې الرحیم او ډیر بیا نهایت مهربان دي بیا نهایت رحم کوونکی دي پر مؤمنانو باندې په هغه دنیا مالک دي خاوند دي یوم الدین د ورځې د بدلې د ورځې د جزا د ورځې د قیامت دا درې سرنومان موږ تاسو کولی شو د بدلې ورځ چې شي کوم نیک عملونه کړي ښه عملونه پر دنیا کړي په هغه دنیا به بدله ویني جزا یې چې څه د خیر جزا وه که د بدی جزا وه کوم د نیک کارونه کړي وه د خیر جزا به وینو او کوم د بد کارونه کوه د بدی جزا به وینو هغه کومه ورځ ده هغه د قیامت ورځ ده
نو الله سبحانه وتعالى مالک دی د ورځې د قیامت. ایاک یوازې یا فقط دغه که معنا ستا. ایاک یوازې ستا، نون به معنا موږ، نعبدو موږ عبادت کوو، یوازې ستا عبادت کوو. دلته موږ زما ایر سوی دی، دلته موږ باید واچو یوازې ستا موږ عبادت کوو، یوازې ستا عبادت کوو. د دې څه معنا داسې کښل کېږي چې موږ یوازې ستا عبادت کوو یا الله. و ایاک او یوازې یا فقط هم ویلی څو ستا که دغه که معنا ورکوي ستا، دلته نون راغلی دی موږ، نستعین او یوازې ستا کومک غواړو یا الله، یوازې ستا عبادت کوو موږ او یوازې ستا کومک غواړو. پر هیڅ خوا نه ځغلو، پر هیڅ درګاو باندې مخ نه نیسو چې کومک ځینې وغواړو. یا الله یوازې ستا کومک غواړو، کومکي یوازې ته الله یې، هر څه ته لرې، هر څه ته راکولی سې یا الله، یوازې ستا کومک غواړو. اهدنا الصراط المستقیم. اهدي وښوه یا وښایه، نه موږ ته، الصراط یا داسې وایو نصراط، موږ ته لاره. د چیش لاره؟ چې مستقیم ده. صراط المستقیم، سیده لاره. سیده لاره چیشي ده؟ سیده لاره د اسلام ده، سیده لاره د قرآن ده، سیده لاره د قرآن او د حدیث ده. یا الهي موږ ته هغه لاره وښوه، موږ پر قرآن او پر حدیث برابر کړه. صراط الذین، لار د هغه چا، صراط لار، الذین د هغه چا یا د هغه خلکو، صراط الذین لار د هغه خلکو، انعمت چې تا انعام پر کړی دی، علیهم پر دوی باندې چې تا انعام پر کړی دی. یا الله پر هغه خلکو لاره وښوه موږ ته، یا الله د هغه خلکو لاره وښوه چې تا هغو ته انعام ورکړی دی، ته د هغو څخه راضي یې، ته د هغو څخه خوشحاله یې یا الله. غیر المغضوب، نه د هغو خلکو لار چې ستا غضب پر سوی دی، نه د هغو لاره چې غضب پر سوی دی. غضب د چا پر سوی دی؟ د الله سبحانه وتعالی. ولا الضالین، او نه د هغو خلکو لاره چې هغه ګمراه سوي دي. دلته نو د عالمان دا وایي چې مغضوب یهود دي، چې دوی څه شي کړي دي؟ پر دوی د الله سبحانه وتعالی غضب سوی دی. دوی به رسولان نه منل، دوی به آسماني کتابونه نه منل، دوی به په آسماني کتابو کې لاسونه وهله، غلط یا به آیاتونه ځینې ایستله، او یا بیا دوی د معناوې وربدلولې. عوام خلک به نه پوهېدله، دوی به معنا وربدلوله. نو الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې غضب کړی دی. نو الهي موږ ته هغه لاره وښوه چې ستا انعام پر سوی دی، د هغه خلکو د لارې مو وساته چې هغه باندې ستا غضب سوی دی، او د هغه خلکو د لارې مو وساته چې هغه ضالین دي، هغه چې دي هغه ګمراهان دي. ګمراه څوک دي؟ دلته عالمان وایي چې دا عیسویان یادوي چې دوی صحیح لار پرېښوله او دوی راولاړ سه وایي چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله سبحانه وتعالی زوی دی، الله سبحانه وتعالی ته شرک شروع کړي. او یا دوی وایي چې نعوذ بالله چې بی مریم او عیسی علیه السلام او الله سبحانه وتعالی په دې درو کې یو خدای دی. نو دغه خلک چې ګمراهان سوي دي، د حق لارې څخه اوښتي دي، د دوی د لارې څخه مو هم وساته یا الله، او چې ستا غضب پر سوی دی د هغو د لارې څخه مو هم وساته یا الله. یا الله چې برابروي مو پر هغه لار برابر کړه چې پر هغو باندې ستا انعام سوی دی، او ستا انعام ورکړه سوی دی، ستا نعمتونه ورکړه سوی دي، ستا رضا ورکړه سوی ده. یا الله پر هغه لار برابر کړه. دلته موږ دا دعا ده، ټوله سوره فاتحه چې ده دعا ده. دلته نه موږ تاسې وایي آمین. دا موږ چې وایي معنا یې دا ده زموږ دعا قبوله کړه یا الله. دا دعاوې چې موږ وکړه یا الله، آمین.
یا الله سبحانه وتعالی زموږ دعاوې قبول کړي. اوس الحمدلله الله سبحانه وتعالی د خپل ځان او د بندگانو ترمنځ نیمایي کړې ده. دا نیمایي به هم زه در وښوم نو به ګروپ ختم کړو انشاءالله. ستاسو چېرته پام وي سوره فاتحه په لمانځه کې په اول او دوهم رکعت کې واجب ده ویل کېږي او په درېیم او په څلورم رکعتو کې سنت ده. سوره فاتحه معنا لکه القرآن کریم چې په شروع کېږي لمونځ هم بیا له سوره فاتحه څخه نه دیسي نه کېږي لمونځ بیا سوره فاتحه. سوره فاتحه موږ تاسې الحمدلله ورته وایو مګر اصلي د دې سورې نوم دی سورة الفاتحه. اوس نو په دغه کې که تاسو وګورئ 7 آیات دي، دلته 92 دي، مګر دلته داسې دی چې اکثره داسې وایي دا سوره فاتحه چې ده 7 آیات ده بسم الله پکې حسابي. بسم الله د سوره فاتحه حساب وي، هغه اول آیات ویلي دغه بیا دوهم آیات ویلي او اکثره وایي و سید 7 آیات ده موږ بسم الله نه پکې حسابي دی بیا دغه آیات په 2 آیات حسابي. صراط الذین انعمت علیهم پر دغه یو آیات بولي دغه نه دی لکه د پښتو 15 چې نوشته دي دا چې په هر ځای کې راسي دلته اختلاف دی څوک وایي دا یو آیات دی څوک وایي 2 آیات دي. نو هغه چې بسم الله نه پکې حسابي هغه بیا چې دغه یو آیات بولي او دغه بیا بل آیات بولي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بل آیات بولي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو په پوه سوي یاست. الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي دغه اول آیات دوهم آیات او درېیم آیات یا دا څلورم آیات که موږ بسم الله ورسره حساب کړو نو دا څو کېږي 4 آیات کېږي. موږ دلته هم د الله سبحانه وتعالی وایو او دا صفت یې کوو د الله سبحانه وتعالی چې الله سبحانه وتعالی پالونکی دی د ټولو مخلوقاتو او دا یې بل صفت دی چې موږ وایو الله سبحانه وتعالی رحمان دی. دا یې بل صفت دی موږ وایو چې الله سبحانه وتعالی رحیم دی بیا نهایت رحیم دی پر مؤمنانو باندې په ورځ د قیامت او دغه موږ وایو مالک دی دا یې بل صفت دی چې موږ کوو مالک د ورځې د قیامت دی دا یې بل صفت دی چې موږ کوو. نو د الله سبحانه وتعالی څو صفات موږ دلته بیان کړه دا د الله سبحانه وتعالی دپاره دی. اوس نو موږ بیا وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله سبحانه وتعالی موږ یوازې ستا عبادت کوو او یوازې ستا څخه کومک غواړو دا موږ وایو دا زموږ دعاوې شروع سوې زموږ حصه شروع سوه اهدنا الصراط المستقیم یا الله سبحانه وتعالی ما پر مستقیمه لار برابر کړې یا موږ په مستقیمه لار باندې برابر کړې موږ دی نه دي موږ په مستقیمه لار باندې برابر کړې مستقیمه لار د اسلام لار ده د قرآن لار ده. صراط الذین انعمت علیهم هغه لار چې تا پر هغو خلکو لار چې تا انعام پر کړی دی. غیر المغضوب غیر معنا نه دلته معنا ورته کښل دي نه د هغو خلکو لار چې پر هغو باندې ستا غضب سوی دی او نه د هغو خلکو لار چې هغه ګمراه سوي دي. آمین. آمین ویل په لمانځه کې سنت دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین. ماشه څو خوندو اوس به یو څو خوندې پسې ووایي انشاءالله تعالی که چیرې ګروپ ډېر اوږدېدی ستاسو لپاره ویډیو اوږدېدله نو بیا هغه خوندو اوازونه ځینې ایسته کوم انشاءالله تعالی لنډۍ درته راګرځومه. کوشش وکړئ چې د لمانځه باندې مکمل ځان پوه کړئ. په بله هفته کې به انشاءالله تعالی یو سوره هم درته ووایو او تسبیحات به هم ووایو او په دا 2 هفتو کې به موږ تاسې د لمانځه ګروپ ختم کړو انشاءالله تعالی او بیا زه تاسو ته ټوله یو وار بیا په تجوید باندې وایم هغه به در یوه ویډیو کوم هغه به در واستم په اذن د الله سبحانه وتعالی که چیرې دغه ویډیو ستاسو خوښه سوه تاسو خپلې غلطۍ پکې اصلاح کولی سوئ د ثواب دپاره یې زموږ پښتنو خوندو ته نور هم واستوئ. کوشش وکړئ چې ډېره واستوئ چې هغه خوند یې چې استفاده ځینې کولی سي استفاده ځینې وکړي. که چیرې ما غلطي کړې وه ما ته زنګ راووهئ ما ته میسج پرېږدئ چې زه هغه خپله غلطي راوګرځوم. الله سبحانه وتعالی دې ستاسو دپاره صدقه جاریه وګرځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین.